دا سخا یو ښکلی صفت دی. تمام عبادو رب کریم دا انفقو 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 اوامر را لیگی. اے مومنہ سخا کوا، نفقا خرچہ کوا، خرچہ کوا. ذکا موتا احضرت الانفس الشح، نفوس ټول بخل تا حاضری کړی دا هر چا په نفس کې بخل وی. یعنی تاسو هر یو چې کله خیرات کوئ د جب ته لاس وړئ نو د زړه ته یو شیطاني القا کېږي، مړه پرېږده، داسې راځي زړه ته که نه. احضرت الانفس الشح. نو هر انسان ته رب کریم وی انفقو انفقو انفقو، خیرات کوا کوا کوا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په سخا کې داسې کمال لري چې رب کریم هغه ته د انفقو په ځای باندې وایي لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. اے محبوب لاس دې تړلې مساته، نو بخل مکوا، خو لا تبسطها کل البسط، دا لاس دومره کلاوم مساته دا څومره چې سخا کې دومره سخا مکوا. موتا کې بخل دے، رب کریم وہی سخا کوا. لیکن محبوب کی دومره سخا ده چې سخا نه لږ کنټرولای، سخا کوا خو دومره نه. وجه داوا چې او ځل د مازیګر د مانځه ټیم دی او دننه کور کې د محبوب عربي علیه السلام سره یو صادر دی، یو لنګ دی، یو قمیص دی، نور څه نه لري. یو بیبي راځي ورته وایي ما ته دا قمیص راکئ. د محبوب د اخلاقو نه قربان چاته خو یې نه دي ویلي ما قاله لا قط الا فی تشهده ولولا التشهد لکان لاؤه نعمی. علامه بوصیری وایي محبوب په زندګۍ کې هم چاته نه دي ویلي چې نه در کوم. یو ځل تشهد کې لا اله الا الله ویلی دی. کدا تشهد نه وی نو د محبوب لا لا بټول نعم نعم وی او او بوي. بیبي ته قمیص ورکا، قمیص نشته دی چې اوس بهر ته مانځه ته لاړ شي. په دې امید ناس دی کاش یو سړی راشي ماته یو قمیص راوړي چې قمیص واچوم لاړ شم مانځه ته وځما. قمیص رانغی جبریل علیہ السلام راورسید، آیت نازل شا لا تبسطها کل البسط. محبوب بخل خکار نه دی، بخل مکوا، خو دومره سخا مکوا. دا لاس ټول پټوله داسې مساته چې دا خپل قمیص دم خلکو ته ورکا فتقعد ملوما محصورا. بیا ځان ته ناستې په ځان ملامتۍ وایي چې کاش دا خو مې نه ورکړی. عرض مې دا کو که سخا یو صفت دی، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخا کې داسې کمال لري چې ما تا ته امر د سخا کېږي خو محبوب ته امر د کنټرول کېږي. لږ ګزاره کوه، دا د ډېرې سخا د وجې